نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوردونکو دغه راز ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحیم سکندر یم او نړۍ جال خپرونه باندې پیل کوم. نو په دې خپرونه کې تاسو ته څرنګه چې معلومات شته د نورو خپرونو په څیر یوازې دومره وي چې هغه موضوعات بدل وي. هغه چوکاټ همغه چوکاټ دی چې موږ د ټولنیزو رسنیو نه، یعنی د انټرنیټ نه، بیلابیلو شبکو نه، په انټرنیټ کې بیلابیلې شبکې دي لکه فیسبوک، ټویټر چې مخکې ټویټر اوس ایکس دی، انستګرام، ټیلیګرام، ټیک ټاک، یوټیوب او میسنجر، دا ټولې تعقیبوو. واتس اپ ګروپونه دا تعقیبوو. د سیاسي کارپوهانو هغه شننې تحلیلونه تعقیبوو. نور خبرونه حتی کمنټونه هم ګورو. نو بیا په دې کې د حساس موضوع په هغه باندې اول غږیږو یا دوه درې حساسې موضوعګانې وي، لکه دا تیر کې دغه دوه ازادۍ ورځې چې ولمانځل شول، د اسد 24مه او د اسد 28مه. نو دې ته ورته نور موضوعات هم ډیر وي چې هغه بیا دغه رسنۍ اشغال ورته، فتح ورته داسې سوري لاندې کړي وي، ونیمه موضوع ډیره وایرل شوي وي. نو هغه کې ډیر موضوعات شته دي چې لکه دغه بل ورځ د سرخرود ولسوالۍ کې، د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په شهادت رسول شي وو په ظالمانه ډول سره. دوی د ظالمانه ډول موږ ځکه وایو چې اور ظلم وي، هغه په عمر مې ظلم وي، یو راسي وي چې بس ډیر په تکلیف باندې څوک مړ کیږي، حلاليږي، تنته نه جدا کیږي، یا تربتیږي، یا په تیګو باندې مړ کیږي، شهیدیږي. نو دغه یو کار شوی و، بیا ډیر داسې رسنۍ دي نو بیلابیل خبرې کوي، وای دا د امارت په وخت کې داسې ولې وشي او دا څنګه شخصي بدی دی، او دا څنګه دا بیا داسې و چې دغه کس د تیری ادارې نظامی کس و چې د خارج کې و، دا بیا ورته راغی. نو ډیر خلکو بیا د سرنګ ورکاو لکه دا خو د تیری ادارې عسكر تیر شوی دی، دوی سره شاید امارت دغه سی وحشت کړی وي، خدای نه خواسته. یعنی رسنۍ تر هغه وخت پورې چې 12 ساعتو پورې همدغه سی شخون پیوله شو، خو 12 ساعتو کې دننه دغه موضوع چې وایرل کېدله، نو امارت اقدام وکړو، پلټنه یې شروع کړله. نو هغه د چا خبره چې امارت ته خدای ورخی یا ملایکی ورزده کوي، نو 12 ساعتونو کې دغه قاتلین پیدا کړل. نو بیا چې دا پیدا شول، دوی وغږول هغه رسنۍ چې داسې غلط تبلیغات کول، د خلکو ذهنونه ګډوډول، دغه پر مخ باندې و درنه سپېړی بللی شو چې دومره لڼ وخت کې پیدا کړل. او دا وڅوګ څرنګه چې مخکې خبرې کېدې چې دغه دلته په ټولنه کې شخصي بدۍ، تربګنۍ دا زیاتې دي. همغسې و د دې کورنۍ خپل خلکو، یعنی تاسو اوس حیران شو چې اوس که چا د موضوع نه خبر نه وي، هغوی به حیران شي چې خبر دی، هغوی هم حیران شوي دي چې څنګه یوه خور کولی شي چې خپل پلار، ورور، ورندار، وریرونه دا ووژني، شهیدان کی. نو هغه داسې وکړه ښځه چې په ټولنیزو رسنیو کې وغږېدله، د دې کورنۍ کاتلینو له جملې وه. نو هغه د دوی خپل خور وه، د دې کس چې دغه پخوانی نظامی کس دی دا راغلی، نو د دوی خپل خور وه چې خپل پلار یې اطلاع ورکول، لکه سر زر نه دا ودونو وخت کې ورته یو حقی جوړیږي، دلته یو رواج دی، حقی بولی. نو د دې هغه پیسې ترې خوړلې وي پلار، نو پلار یې پیسې نه وي ورکړې خپلې لور ته. نو دا کېدای شي د ودزن، یعنې د کوم وخت چې ودېده دغه وخت کې سوي. نو دا خبره کوي چې ما داسې نه دي ورته ویلي چې یعنې دوی ووژنئ، خو په زوره ترې واخلئ ورننوځئ. نو هغه زامن دي، نور څوک ورسره دي، ملګري ورسره شوي دي، دروازه یې ورټکولې. دغه ویډیو کې ټول حال وایي که نه، نو هغوی بس ټولې وژلي دي،
نو چې وژلي دي بیا نو دا کسان پیدا شوي دي، امارت دا کسان پیدا کړي دي او غږولي دي، اعتراف کړي په خپل جرم باندې. نو ډیره خواخوږي خلکو ورسره خو دا واقعا چې یو وحشت و، یو ظلم و. نو خو خبره دا چې یعنی د بیخي داسې وحشت باید شوی نه، اول خو بیا دا چې شخصي یا دولتي، خو بیا هم اوس سړی دې باندې سوچ کوي چې یعنی هغه خور چې تر ډیرو خلکو یعنی دغه دویمه مورې سړی بولي، خور ډیره مهربانه بولي، نو هغه څنګه داسې یو کار کولی شي؟ او بیا چې دغسې کار خپلوان کوي، خپل کور کې کوي، وحشت کوي، نو په دې سر باندې خو کمرې نشي لګولی حکومت، یا هر یو باندې سر باندې عسکر نشي درېدلی هر کور ته چې اوس دوی څه کوي، خوب کوي، جنګ کوي، خواړه خوري، نه خوري. نو دا د کورنۍ مشکل واقعا چې ډیر دی، دا په عامه پوهاوي باندې هم کیږي، خو د حکومت مسؤلیت دا دوی د کورنۍ وارثینو له ډلې چې هغه دوی سره خبرې شوي، هغوی ویل چې اسلامي امارت نه مننه کوو چې دوی په ډیر لنډ وخت کې ونیول، خو یوه غوښتنه دا ده چې دوی بیا سزا ورکړي، د اسلام او شریعت په رڼا کې دوی ته سزا ورکړي، کومه چې اسلام او شریعت ورته ټاکلې ده، وایي دا په قانون په پلی شي، نو په تطبیق شي. او دا رښتیا هم د ډیرو خلکو هم دغه غوښتنه ده، ځکه دغه بیا سر کوي، دا بیا نور هم خلک جرأت کوي چې یعنی یو څوک د قتل هم وکړي، غلا هم وکړي، نو هغه بیا خوشي کېږي یا یو لنډ غوندې زندان ورکولی کېږي، نو ډېر خلک بیا جرأت کوي. خو دا د قاضیانو علماو هغه خپل پالیسی یا خپل هغه تکتیک حکمت نه کار اخلي، کله کله داسې موشي چې کورنۍ راپورته شوي بخي، نو ښه نه ده چې اسلام کې دغه غچ اخیستل چې دي ډېر ښه نه دي بلل شوي، دا د علماو له نظره. خو دلته چې قانون پلی کېږي، یوه ګټه بیا دا وي چې هغه پلی شوي هم د ډېرو ځایونو کې تعزیري سزای ورکړل شوي دي، په سټوډیومونو میدانونو کې خپل قاتلینو ته راغوښتل شوي دي، خپل بدله یې اخیستې ده د اسلامي امارت په هغه پالیسۍ، هغه د دوی په تر مخه. نو بده پیښه، یعنې بدې پیښې شته دي، ځینې داسې وي چې هغه شخصي دي، ډیر دا شخصي بدۍ دي. زمونږ خو دغه ټولنه داسې ده چې متاسفانه تر اسلامیت نه افغانیت او تر برګري ډیره پالي، هغه د پلرونو د نیکونو بدۍ وي، ډیرې پخوا بدۍ وي چې هغوی لمسیان زامن حتی په دې کې لاس نه لري، کړوسیانې په کې لاس نه لري، خو چې روغ ترې وژني، چې لیونی ترې وژني، روغ در کې ګوري، هغه در کې وژني. بس الله تعالی دې ټول ته هدایت وکړي، خدای دې موږ په اسلام باندې اول پوه کړي، او بیا دې موږ په خپل ژوند باندې پوه کړي. موږ کله چې موږ په اسلام باندې پوه شو، اسلام ډیر نرم دین دی او ټولې برخې پکې حل کېدونکي دي، ټولې ستونزې حل یوازینی مرجع چې دغه قرآن کریم دی، احادیث دي، فقه د علماء کرامو دلته ناسته پاسته، موږ خپل او عرف او رواج چې دی د دې له مخې ډېرې ستونزې حل شوې. هغه چا به چې ویل چې ولا کورنۍ جګړې به زیاتې شي، نه، هغه په ځای باندې دلته د 100 کلونو، د 80 کلونو، د 50 شپېتو، د 13 لسو 18 کلونو بدۍ حل شوې، په سوله بدله شوې، په روغه جوړه. یوه دا موضوع. بله موضوع دا وه چې بل ورځ دغه ترافیکي پیښه په اړه باندې که نه یوه خبره وه، چې خبره نه وه، البته یو غټه پیښه وه په هرات کې، او دا د مسافرو د ایران نه چې کوم مسافر راځي، د دغه مسافرو یو بس و، لوی بس چې ورته وایي، نو دا بس ټکر شوی و د یو مازدا سره ټکر کړی و، نو ویل کېږي چې دې کې موټر سایکل و. نو دا هم ډیره غټه خواشینونکې یو پیښه وه، یو فاجعه وه. نو د دې فاجعې سره تقریبا موږ چې د داخله وزارت ویلي د 9 هیوادوالو مرګ و، چې حتی په یادولو یې خوله زخمي کېږي، او 9 هیوادوال هغه لومړنی قسم باسلی و خلکو، په دې کې ماشومان و، 15 او زنانه و پکې، سړي و پکې، او ډیره غټه پیښه وه واقعا، چې په کوزه پښتونخوا کې هم ډیرې غټې پیښې د سیلابونو له امله شوي وي. 19 تنه 19 تنه د یوې کورنۍ دا پکې شهیدان شوي وو. خو دا هم ډیره غټه پیښه وه. د تیر کال نه چې غزني کې یوه پیښه شوې، 500 پورې هیوادوال پکې شهیدان شوي وو. همدغه تکرار دا هم وه چې ډیرو خلکو په ډریورانو باندې نیوکې لرلې، چا په سیستم باندې، چا په نورو. او ما هم یو داسې یو تبصره ور باندې کړې وه چې دا مو څو ځله یعنې ویلي دي که نه، چې یعنې عامه پوهاوی وشي.
او ما په هوای هم داسې نه دی، یعنی لوی لارو غټو موټرو والا ته هغه د خلکو له خبره چې شرکت وای پیسې ورکوي دوی ته تشویقوي، یعنی یو وخت ورکړی وي شرکت والا چې که دومره ژر ورسېدې نو بونس یعنی بخششي درکول کیږي. دا څومره ظالمانه او تشویق دی که نه، د دې مخه نیول پکار دي. ترانسپورټ مسؤلینو چې کوم وخت ورکړی دی مثلا تر کندهاره چې ځي نو 6 ساعتو کې به رسېږي، د نه مخکې به نه رسېږي، او موټروان وایي ټوله لار داسې مرګونه سپیډ پې ووهي. نو خو کله چې کندهار ته نږدې شي بیا سپیډ نو څه شپېتو ته راولي چې هلته خپل وخت په پوره کې څومره وخت چې ورکړل شوی دی. خو که دا وختي ورسېږي هغه خپل شرکت بخششي ورکوي نو دا تشویق کېږي، بل موټر سره هم ضد کوي. او مخکې هم داسې شوي دي چې موټروان به خطر احساس کړ نو ټکر مخکې به یې له موټر ودانګل، صحیح اندام یو هغه دی. یا داسې هم شوي دي چې خطر مهال موټروان خپل لوری بچ کړی دی، دا بل لوری موټر وهلی دی. د سوارلي ویني بې ځایه تشویق او غوښتونکو هم ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي. ورته وایي چې مثلا دومره وخت کې مه که رسوې در سره ځو کني بل موټر ته تر تا چټک ځي هغه کې ځو، نو موټروان مجبور دی چې دغسې یو سرتانبه سیالۍ ته ودانګي. موټروانانو کې داسې نشهیي توکي استعمالول یا نشه یو بل بد عمل دی چې موټر ته څومره ریز ورکوي او دومره بس خوند ورکوي، ځکه دا نشه وي. هر موټروان باید معاینه شي، یعنی که معتاد و لیسنس دې نه ورکول کېږي، ځکه دا نه یوازې ځان بلکې د ټولو انسانانو ژوند سره لوبي دي. د پاکستانی لاس موټر یو بل مشکل دی چې ډیر خلک پاکستانی لاس موټر دي نو د بل غاړې ته چې زی مجبور دي دغه بل د مخته سټ کې چې څوک سره ناست دی دا لار ورته وخی، دا راهنمایي ورته وکي، او غني خپل سر به دی خواته پسې راکګوي. نو دا یو بل مشکل دی. یو لاینه او خراب سړکونه یو مشکل دی چې ډیر سړکونه اوس هم لوی لارو هغه یو لاین دی، یعنی ډبل نه دی چې د یوې خوا په یو سړک ځي یا بلې خوا په دا بل سړک ځي، نو دې هم زیات مشکل را مخته کړی دی چې یو بل موټر نه سړی مخته کیږي نو هغه خوا نه یو ناڅاپي بل موټر پې راځي او یا هغه نه داسې کراس کولی نشي. له تګ مخکې د ټایرونو موبلاین او بریک نه چیک کول هو یو بله ستونزه ده. ډېره غټه ناپامي ده دغه چې یو څوک ټایرونه نه چیک کوي چې دا پنچر نه وي، کماوا نه وي، زاړه نه وي، موبلاین نه چیک کوي چې موبلاین زاړه نه وي، همدغه راز بریک تیل دی او پم هغه دی برپاک دی، یعنی که شیشه خیره نه وه شاید ټکر وکړي، برپاکونه یې روغ دي، اوبه پکې شته که نه. خو تر ټولو د کنټرول ښه سیستم دی، ټکنالوژیک سیستم دی چې د هډو موټروانانو ته هغه پلنکوچونو کې بستو کې ټوډیو کې دا لګولي جی پی ایس یې لګولي دي. دا جی پی ایس داسې یو سیستم دی چې زیات سپیډ که وهه نو خبرداری ورکوي موټروان ته د ترانسپورټ مسؤلینو لخوا نه، او حتی موټر یې ګول کېږي او بیا جریمه پرې راځي. او دا پیښې ډېر شوي دي، زموږ ډېر دوستانو سره تللي وو، هغه ته پلنکوچ چې د 100 نه سپیډ واړه نو هلته غږ پې وشو، زنګونه ورته راغله چې سپیډ راکم کړه ریاست نه، یعنې دا یو سیستم دی هلته دوی ته ښکاري چې اوس دغه ځای دومره سپیډ نه دی. نو دا بیا یې تر ګل که نو بیا یې زارۍ ورته کول چې راته خلاص یې کړي، نو سوارلي والا بیا زارۍ ورته وکړې. عموم کې چې لوی سوارلي موټر یعنې وګیره لري، دا غټ نه دي، د بسونه د 300 پلانه یو پلانه که نه، دا وګیره لري، باید 5 ګیرون زیاته اجازه ورنه کړل شي، تقریبا هغسې ایډیټ یو شی پکې وکړي او ترتیب برابر کړي چې 5 نه زیات ګیرونه نشي ورکولی تر څو د خطر هغه د ټکر مخه نیول شوي وي. دا یعنی له ایرانه چې راتلونکي مسافر و هغه مازدا موټر سره ټکر شوی و، داخله وزارت ویان وایي چې 9 کسانو ژوند پکې له لاسه ورکړه، ټول سوي دي، یعنی بیخي هغه مکمل بس چې دی دا خو بیا لاک شي، دروازې او ناڅاپي بند شي، لوکس هغه دی بس موټر دی، نو کاسټر نه ډېر غټ دی. نو دا خو دا لومړی ټکر هم نه دی، اخري هم نه دی که نه، بلکې چې د ټکر د موټر سایکل له امله رامنځته شوی دی. په لویو لارو کې باید موټر سایکل د تګ اجازه ونه لري، لکه له خوسته تر کابله، له هراته تر کابله، تر ننګرهاره تر کابله، تر کندهاره تر کابله، تر مزار شریف تر کابله، دغه لویو لارو کې
یعنی د لوی لارو کې موټر سایکل باید د تګ اجازه ونه لري، ځکه ټکر عموما شپې خو باید بيخي اجازه ونه لري، ځکه دا شپې وو، ځکه ټکر عموما اچانک یعنی داسې ثانیه کې رامنځته کېږي، خبر به هم نه وي. خو له موټر سایکل سره هیڅ عاجل تصمیم نه نیول کېږي، ځکه موټر سایکل غلط لاس کې هم کراس کوي، غلط لاس کې هم تنه مخکې کېږي. خو داسې ویل کېږي چې د هری کاروان شرکت چې دغه موټر وو د دولت بندیز پې ولګاو، خو دا لکه چا خبره چې لکه افسوس نه وروسته احتیاط کنه، یعنی مخکې باید داسې یو احتیاط شوی، مخکې هم داسې ډېرې پیښې شوي دي، خو امن ترافیکي پیښو زیات بدنام کړی دی. دغه ډېرو وختونو چې څومره پیښې شوي دي د 4 کلونو کې، مثلا 4 کلونو کې د شخصي بدیو دومره تعداد نه دی، د جانوژنو، د زړښت او سیلابونو، زلزلو او ناروغیو له امله چې څومره کسان مړه شوي دي، شهیدان شوي دي، د مرګونو شمیر دومره نه دی د 4 کلونو کې، لکه هر ورځ چې ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبل شمیر زیات دی. په دې اړه د جمعې ورځې خطیبان مسلسل په باید وغږیږي، ځکه د دوی خبره زیاته منل کېږي. د خطیبانو ملایانو د جمعې ورځې تقریر چې کوي ټولنه کې زیات اغیز لري، ډېر کلیوال ورته کینی، عام خلک ورته کینی، خاص خلک ورته کینی، یعنی ورته ودی وایي چې ګوره موټروانه دا یوازې ستا مرګ نه دی، دلته د کورنۍ سرپرستان تا سره ناست دي، د ټولې سوارلۍ خون ستا له غاړې کېږي، یعنی یوازې ستا مرګ نه دی چې وایي چې یا 4 یا 5 یا 4 یا 5 نو هیڅ مشکل نشته، توکل پې کوي نه، دلته خو تا سره ناست دي، یعنی سوارلي حق لري چې موټروان ته ووایي ته موږ تر ټاکلي ځای دربست یا په ټیکه کړی کرایه درکو، په کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته کوزوي یا هوټل او لمونځ ته ښکته کېږو نو راته ودرېږي به، او چې درته وایو خیر 15 دقیقې وروسته دې ورسېږي او په روزه نو شله کېږم او تشویق کېږم بې ځایه منه او ورته وایي چې موږ خو داسې چا په اصطلاح چې موږ په پټي باندې اوبه نه دي ایښي یا په نغري باندې چای جوش نه دی ایښی چې دومره عمر بیړه ده او نه د روغتون بیړنۍ خونې ته روان یو، یعنی موږ دغه سفر کې چې تا سره ځو په عین حال کې له ښیښې نه منظرو ته هم ګورو، له منظرو هم خوند اخلو او دا خوند په ډارولو مره نه اخله، دغسې باید ورته وایو. خو یعنی عمومي خبره دا چې 9 یا داسې کم کې کسان نه دي، د دې امن خوند، د دغې راغلي امن خوند چې جګړه پکې نشته، د دې خوند عموما ترافیکي پیښو وړی دی، او دې لپاره یو نقاطي او سیستم پکار دی چې خو عموما ما ستونزې یاد کړه چې یو خو سړکونه یو لاین دي، دا 2 لاین شي، ځینې ځایونو کې خراب دي، او بل پاکستانی لاس موټر دي، او بل داسې د چې ډریوران معتاد دي، نشه هم کوي او سوارلي هم تشویق کوي، د شرکت والا هم بې ځایه بخششي ورکوي چې زر ورسیږي زر راورسیږي، او بل دا چې خپل موټر هم ځینې زاړه وي پرزې او دا شیان چک کوي نه، ډریوران هم لږ بې غوره وي. دا ټول هغه علتونه دي چې پیښې رامنځته کېږي. د دې علتونو د مخنیوي لپاره یو ټکنالوژیک سیستم دی چې چیپونه پکې ولګي، جی پی ایس پکې ولګوي تر څو لږې پیښې راکمې شي، کنې دا پیښې داسې نه ده، نوره نړۍ کې هم کېږي، نوره نړۍ کې هم دغسې پیښې زیاتې رامنځته شوي دي، د طیارو ټکر، د کښتیو ټکر، د موټر سایکلو ټکر، دا ټکرونه بیخي په نوره نړۍ کې هم زیاتې دي، سیلابونه هم په نوره نړۍ کې زیاتې، زلزلې هم پکې زیاتې دي، بادونه اورونه د ځنګلونو ته، دا هم تاسو ته ما نور خپرونو کې یاد کړي دي. خو دا 2 موضوعات چې مخکې یو د ننګرهار یو دا یاد کړل، که څه هم دا غمجنې موضوعات خو بیا هم یو درس پکې یو خبرتیا پکې و چې ځینې خلک باید عبرت ترې واخلي او دغسې پیښونه. نور هم ډېر موضوعات لرو په دې نړۍ جال خپرونه کې چې موږ تاسو ته پیغېدلی شو. مثلا د پاکستان کوم کسان چې تللی دي دې اړه به ځینې د خلیل زاد یو ټویټ دی چې ایکس پاڼه کې پوسټ کړی دی، هغه هم تاسو ته وړاندې کړو، د غبرګون ښودلی دی. نو دا داسې کسان دي چې هغه مخکې هم استعمال شوي دي او دلته خلک دوی یوه خبره هم نه ټول بد پسې وایي، حتی له شرمه چې کوم پاکستان کې غونډه جوړیږي د اګست نومبر څوم دلته راشي پکې، خو راتلونکي میاشت کې وایي جوړیږي په 8مه، نو په دې کې زیات کسان له شرمه ګډون نشي کولی ځکه د افغانستان په خلاف وي. پاکستان خو ډیر کله داسې کړي دي چې هغه کسان چې بیخي د اوس ولس نه پکاروي دوی بیا هلته ځای ورکوي، ځای په دې معنا چې هلته غونډه به کوي، غونډه کې به بس شکایتونه او ګیلې کوي.
نو حال دا چې افغانستان خپل ادرس دی هلته هم کولی شي هر څوک چا سره غږېدلی کېناستلی شي خو ډیرو خلکو دغه کمنټونه تفسیري داسې دي د پاکستان خلاف دي چې دوی دغه د غونډې خلاف د پاکستان کې یو خبره شته چې یو پاکستان د یو عام ریاست دی دغه سیاست چې کومه پالیسي ده دا تر نقد لاندې دوی نیولې ده چې دغه سی په دې اړه بیا د ذبیح الله مجاهد صاحب د افغانستان اسلامي امارت مشر ویان چې دی مولوي ذبیح الله مجاهد دغه هم یو ټویټ کړی غم تاسو ته وړاندې کما خلیلزاد ور باندې کړی د نور خلکو هم ور باندې خبرې هغه څوک چې په خپل د امارت سره نه جوړ هغوی هم خلاف دي لکه هغوی وایي چې موږ نه غواړو موږ اصلاح غواړو خو یو نظام کمزوري کول د نظام په وړاندې بغاوت یا نور داسې فزیکی غبرګون دغه سره نه جوړ نور هیواد د دې حوصله نه لري د ولس د دې حوصله نه لري نو کوم خلک چې بهر یې ډېرې دروازې وټکولې اوس پاکستان ته لاړل نو هلته هم داسې نه ده چې بس چورګړ دی چا په اصطلاح خو نه یوازې دوی به یو څه یو لاس ته به رانوړي بلکې د خلکو هغه له پامه به نوره هم بد شي دلته ډیر مشران چې دلته امتحان ورکړی دی په افغانستان کې او دغه نسخې نورې بریالۍ نه دي نو د هغو په وړاندې نه یوازې خاص خلک یعنې دولتي یا اماراتي بلکې عام خلک هم غبرګون ښیي نو په دې اړه هم تاسو سره غږېدلی شم یو تبصره به په وړاندې کړو یو دوه درې او لګرو نور د آبادی خبرونه هم شته خو چېرته ځای به لنډه دمه اخلو او نیمایي ته رسېدلي یو بیرته راځو نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات افواهات غبرګونونه سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي دا خپرونه د هرې شنبې دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ نړۍ جال که د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایو موږ تېره نیمایي کې په ترافیکي پیښو باندې او ننګرهار سرخرود ولسوالۍ کې په پیښه باندې وغږېدو چې هغه عاملین نیول شوي دي او بل په دې غږېدو چې پاکستان کې ځینې هغه پخواني چې دلته مطلب ناکام شوي دي د خلکو له پامه بس شوي دي څوک نه لري هغه پاکستان ته هیله ور وړې ده هلته بس یوه غونډه کوي د افغانستان په باب شکایتونه به کوي چې موږ ته واک نه راکوي موږ ته څوکۍ نه راکوي موږ ته ځای نه راکوي موږ ته خبرې ته وخت نه راکوي دا کیسې به وي نو په دې اړه بیا د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو مخکینی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان په قربتوب جوړ شوي کنفرانس ته بلل شوي کسان ننګولي دي خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه هغو کسانو ته چې په ISI پورې تړلي بنسټ اسلام آباد ته بللي لیکلي دي یعنی په ISI پورې یو تړلي بنسټ اسلام آباد ته بللي لیکلي دي د پاکستان موخه دا نه ده د ویلي دي پاکستان موخه دا نه ده چې خپلواک یو موټی او غښتلی افغانستان دی وویني بلکې غوښتنه یې په بشپړ ډول برعکس ده خلیلزاد بلل شوي کسانو ته تر تیر وخت ورپزړه کړی او لیکلي دي د افغانستان په اړه د پاکستان موخه بل ډول ده او دا یې له غوږ ورتېره کړې چې له تیر زده کړه وکړئ یعنی تیر وخت نه زده کړه وکړئ خلیلزاد د نوم نه ښودلو پرته د ځینو کسانو یادونه کړې چې په خبره یې دغه کنفرانس ته بلل شوي خو هغوی بلنه رد کړې ده دغه امریکایي ډیپلوماټ په عین حال کې د کنفرانس د لګښت او موخو په اړه بلل شوي کسان پوښتلي چې څوک یې ورکوي او تاسې ته یې موخې ښکاره دي خلیلزاد جوړېدونکي کنفرانس ته په اشاره لیکلي دغه راټولیدنه چې اوس مهال په کومه بڼه تنظیم شوې د وطن دوسته افغانانو لپاره مناسب ځای نه دی نوموړي د دې کنفرانس ګډونوالو ته په ډیپلوماټیکه ژبه ویلي باور نه لرم چې تاسې پر خپل تندي د ISI مهر ولګوئ
یعنی دا ورته ویلي دي چې دغه غونډه چې دا هیڅ موخه معلومه نه ده، دغسې بس پټې سترګې ورته رابللي او دا پیسې څوک درکوي د نه خبر. وایي زه باور نه لرم چې ځینې خلک دا اوس چې دلته کنفرانس ته راځي نو دوی د اس آی مهر په ټنډه ولګوي، او ځینې وایي چې ځینو هغه بلنه یې رد کړې ده له شرمه، ځکه ډېر خلک د غونډې سره مخالف دي. د استخبارات عمومي ریاست مرستیال ملا تجمیر جواد د هیواد د خپلواکۍ 106 کلیزې په مناسبت تازه وینا کې د هیواد د تاریخ په دقیقه پیژندنې اهمیت او مستند ټینګار کړی او د تاریخ په پاڼو کې د پراخو لاسوهنو یادونه کړې. ملا تجمیر جواد له مجاهدینو غوښتي چې د اصلي سرچینو مطالعې، د افغانستان خپلواکۍ په اړه رښتینی حقیقتونه او تیر شرمناک تړونونه پیدا او په هوښیارۍ سره سیاسي او ټولنیز موضوعات وڅېړي. ښاغلي جواد مجاهدینو ته د کورنیو اصلاح له فساد او حرامو لرېوالي بلنه ورکړې او د اخلاقو ساتنې اهمیت، د حلال روزي د ترلاسه کولو او له مالي فساده په مخنیوي ټینګار کړی. نوموړي همدارز له مجاهدینو غوښتي چې زده کړو ته اهمیت ورکړي، ساده ژوند پر مخ یوسي او د مشرانو او اسلامي نظام درناوی دی وکړي. جواد د افغانستان اوسنۍ سترې بریا چې په خبره دښمن یو پر لویشت خاوره هم حاکمیت نه لري، الهي نعمت بللی چې باید شکر یې ادا شي. اسلامي امارت دغه لوړپوړي چارواکي خدای، اسلام، نظام او ارزښتونو ته ژمنتیا او د خلکو خدمت د هیواد خپلواکۍ ساتلو رازونو ګڼلي دي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره کتلي. ښاغلي حقانی د کتنه کې د افغانستان او چین اړیکې تاریخي وبللې. په خبره د تاریخ په اوږدو دواړه هیوادونه ښه ګاونډي پاتې شوي. د چین بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو اړیکو ژور ریښو ته په اشاره ویلي. چین افغانستان سره د بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا غوښتونکی دی. د کورنیو چارو وزارت په خبره ناسته کې د دواړو لوریو د امنیت ټینګښت، نشهیي توکو سره مبارزې، ګډې پولې ساتنې او د پولو ساتو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د یادونه ده چې د چین بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان درې اړخیزې ناسته کې د ګډون په موخه کابل ته راغلي او د اسلامي امارت چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي. کور ته د اوښتو په هڅه کې بلخ کې 3 وسلوال غله ووژل شول. د بلخ امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونو تېره شپه د یاد ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال غله هغه مهال ووژل چې د غلا په موخه یو کور ته د اوښتو هڅه کوله. مسؤلینو ویلي له غلو څخه 2 میله بیلابیل ډولې وسلې او یو اراده موټر سایکل هم د پیښې په ځای کې پاتې شوی دی. ځایي مسؤلینو ویلي یو غل سیمې تښتېدلی، خو امنیتي ځواکونو د نیولو هڅې پیل کړې دي. هیله ده نوي چې اسلامي امارت ځواکونو د هغو کسانو پر وړاندې چې د عامو افغانانو ژوند ګواښي په وړاندې کلکه مبارزه کوي او کړې ده چې عام خلک د یو بامسؤلیته حکومت له کړنو بولي. د میرویس عزیزي د دفتر رئیس عزت الله نیازمند د بامیانو والی مولوي عبدالله سرحدي سره کتنه کې ویلي عزیزي شرکت په پام کې لري چې یاد ولایت کې له ډبرو سکرو 800 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د عزیزي شرکتونو ګروپ مسؤلینو په خبره هیواد کې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید پروژه لډلې به 800 میگاواټه بامیان ولایت کې تولید شي. ټاکل شوی دغه پروژه به د سیغان او ګهمرد ولسوالیو ډبرو سکرو له سرچینو په استفادې 2 پړاوونو کې د 800 میلیونه ډالرو په لاګښت پلي شي. د بامیانو والی د یادې پروژې هرکلی کړی او د ولایت پرمختګ لپاره یې دغه پروژه حیاتي او د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ یې ورکړی. د شرکت مسؤلین وایي د برېښنا دغه پروژې په پیل کې به ګڼو خلکو ته د مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابر شي. د ملي دفاع وزارت اړوند طب پوهنځی جوړ او فعالیت یې پیل کړ. مسؤلان وایي دا پوهنځی هره دوره کې 120 تنه زده کړیالانو ته د زده کړو فرصت برابروي. دغه پوهنځي کې د عملی او تیوریکي زده کړو ترڅنګ زده کړیالانو ته میاشتنی مدد معاش هم ورکول کیږي.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال اقتصادي معاونیت ویلي ملا عبدالغنی برادر اخوان کابل ښار ته د پنشیر سیند اوبو انتقال په اړه د کټوازی ګروپ خصوصي شرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. اقتصادي مرستیال ویلي اسلامي امارت د کابل ښار اوبو کمښت ستونزې ته متوجه دی او په اساسي ډول یې د حل لپاره هڅې کوي. ملا برادر اخوان د اوبو انرژي وزارت مسؤلینو ته دنده سپارلې چې د یادې پروژې په اړه معلومات او اسناد د شرکت په واک کې ورکړي. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلینو ویلي چمتو دي چې د ټولو معیارونو او اړتیاو په پام کې نیولو سره له پنشیر سیند کابل ښار ته د اوبو انتقال په پروژې پانګونه وکړي. د شرکت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د یادې پروژې په اړه د اسنادو د ترلاسه کولو وروسته به تخنیکی ټیمونو په مرسته 2 اونیو کې دغه پروژې سروې او ډیزاین بشپړ کړي. یا اقتصادي معاونیت لخپل لوري د همکارۍ ډاډ ورکړی او د اوبو انرژي وزارت یاد شرکت مسؤلین یې غوښتي چې 2 اونیو کې خپل راپور اقتصادي معاونیت سره شریک کړي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا هغه ادعا رد کړې چې غني افغانستان کې ترهګر ډلې فعالیت کوي. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو مخالف ډلې فعالیت نه لري او هیوادونه باید خپل نیمګړتیاو او ناکامیو ته له افغانستان سره تړاو ورنه کړي. د ملګرو ملتونو سره منشي مرستیال پاکستان او چین د امنیت شورا ناسته کې ادعا کړې چې افغانستان کې د داعش خوارجو ډله فعالیت لري او له اسلامي امارت یې د برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه څرګندونې داس مهال مطرح کیږي چې د اسلامي امارت رئیس الوزرا 13 ورځ د چین بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت 13 کلونو کې ثابته کړې چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. د غزنی رشیدانو ولسوالۍ کې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو جوړېدو غوښتنه کوي. رښتیا هم ډېر ځایونو کې چې هغه چا په اصطلاح چې مخکې پخوا خیالي مکتبونه وو ښوونځي وو نو هغه دپاره ځینې ودانۍ هم نه دي جوړې شوې نو هغه ودانۍ به هم ورته جوړې شي. دا غوښتنه دوی پر ځای ده او دا د تعلیم برخه کې یو ښه احساس دی یو ښه فکر دی چې ولسوالیو کې زده کوونکي لري یا د زده کوونکو والدین او کورنۍ لري چې دوی ته ښوونځي او سرپناه جوړه شي تر څو په ښه چاپریال کې زده کړې وکړي. د شل کلن انتظار پای ډیر ژر به د پکتیا د زرمت ولسوالۍ سړک ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه سړک لیدل کیږي چې جوړ شوی دی او کار پې روان دی. زیړ لیکې منځ کې دغسې موانع غوندې کرښې هم لیکل شوي دي ترافیکي نښې هم په لګېدلې دي. عکس کې ویډیو کې چک ګورم نو وایي دا د 20 کاله دغه سړک نه و جوړ شوی انتظار و بس خړو ګردونو کې بتلل. ډېرې ولسوالۍ ډېرو ځایونو کې اوس هم سړکونه لا پاتې دي او کارونه پې روان دي. لسګونه پولیس ځواکونه له مسلکي زده کړو فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت اړوند د پولیسو ځانګړي قطاعاتو د خبر پاڼې له مخې د یاد وزارت د امنیتي چارو ستر معین اړوند د پولیسو ځانګړو ځواکونو 90 تنه افسران او سرتیري له 2 بیلابیلو مسلکي زده کړو فارغ شول. خبر پاڼه کې راغلي فارغ شوي ځواکونو ته د مسلکي زده کړو ترڅنګ تخصصي او همداراز شرعي برخه کې زده کړې ورکول شوي او د یو شمیر مسؤلینو په شتون کې د فراغت سندونه ورکړل شول. هیره ده نوي چې اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره لسګونه زره منصوبینو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوې او څو دندې په ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان په تړاو قطر کې خبرې شوې دي. قطر کې افغان سفیر محمد سهیل شاهین د نیدرلند له سفیر وان اش سره کتلې دي. قطر کې د افغانستان سفارت لیکلي چې په دې کتنه کې بشري مرستو سربېره د پاکستان او ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو په وضعیت د هغوی په اړتیاو او د اسلامي امارت د خدماتو پر وړاندې کولو بحث وشو. سرچینه وایي په یادو موضوعاتو سربېره د افغانستان پر امنیت، سیاحتي چاپیریال، اقلیمي بدلون او اغیزو یو هم خبرې وشوې. دواړو لوریو ورته ناستې د 2 اړخیزو اړیکو او باور جوړونې لپاره مهمه وبللې. مولوي ذبیح الله مجاهد هیوادونه د افغانستان د بې ثباتۍ ښودلو کوښښ نه کوي. دا لکه چې د پاکستان کې کوم کنفرانس دی د پخوانیو جمهوریت چارواکو نو هغوی په اړه باندې یوه خبره خلیلزاد هم کړې وه. شاید همغه اوسیږي. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد
د امنیت شورا کې د ځینو هیوادونو هغه تشویش بې ځای بللی چې وایي افغانستان کې خپل سره ډلې شتون لري. ښاغلي مجاهد تازه یو ځل بیا دغه ډول ادعاوې رد کړې او له جهتونو یې غوښتي چې بې دلیله د افغانستان د بې ثباته ښودلو کوښښ نه کوي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه لیکلي داسې هیڅ شواهد شتون نه لري چې ورته ادعاوې ثابتې کړي. دا په حال کې ده چې امنیت شورا کې د پاکستان په ګډون چین او نورو هیوادونو افغانستان کې د ترهګرۍ ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. دا بل خبرو. ننګرهار کې صنعتونو سوالګرو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد حریت رادیو ته ویلي چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا 100 تنه هغه سوالګر چې د جلال آباد ښار سربیره له ولسوالیو راټول شوي تر بایومټریک وروسته ورسره د ځینو خوراکي توکو مرسته وشوه. پوهنې وزارت وايي ښوونیز مرکزونو ته پاملرنه زیاتوي. د وزارت یو چارواکي زابل کې دغه څرګندونې د زده کوونکو فراغت غونډې پر مهال کړې دي. سپینې ماڼۍ په رسمي ډول د ټیک ټاک اکاونټ پرانیست څو د دې مشهور لنډو ویډیوګانو اپلیکیشن لاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پیغامونه هم خپاره کړي. یو وخت کې ډونالد ټرمپ چې نوی ولسمشر شوی او کامیاب شوی او د اوس وخت کې اوس دوره کې نو بیا ټیک ټاک باندې بندیز لګولې خو وروسته یې بیا بیرته خلاص کړ ځکه په امریکا کې تقریبا 3.5 میلیونه نفوس لري. نو دې کې شاوخوا 180 میلیونه دغه ټیک ټاک کاروي او په دې باندې خپلې پیسې ګټي. افغان او چینایي لوري د سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره کتلې دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو او تخنیکی همکاریو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. لوګر کې د ښوونځي جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. ښوونځي جوړ لوګر کې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. بلخ کې د 2 پراختیایي پروژو چارې بشپړ پیل شوي دي. هرات کې مرګونې ترافیکي پیښه ترکیه له افغانستان سره خواخوږي څرګنده کړې ده. چین له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي له رئیس الوزرا سره په کتنه کې افغانستان د چین نږدې ملګری بللی او ویلي دي چې هیواد یې په اقتصاد او امنیتي برخو کې د همکارۍ او د افغانانو د پرمختګ ملاتړ ته ژمن دی. کابل د افغانستان او روسیې ګډه کاری ډله به ژر کار پیل کړي. د افغانستان لپاره د بهرنیو چارو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف روسیه کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان اسلامي امارت د 4 کلنې کلیزې د منځغونډې پر مهال ویلي کازان کې د اقتصادي فورم له ترسره کېدو وروسته اوس د ګډو پروژو لپاره دواړه هیوادونو کار کوي. نوموړي دا هم ویلي چې افغانستان کې نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه ډیره بریالۍ روانه ده. خو د دې په اړه بیا هم بزګران شکایت کوي چې دوی کوکنار او په بند شول. رښتیا هم ظاهرا د هر ډول نشهیي توکو کرکیله ښکاره او خرڅېدلې ښکاره د مطلق بند شوي دي. نو په دې اړه هیوادونو ته قناعت ورکړل شوی دی خو هیوادونو هغسې بدیل معیشت نه ده ورکړی، بدیل لاره یې نه ده ورته کړې، بدیل کرونده یې نه ده ورته برابره کړې. نو بزګرانو دپاره دا ډېر ضرور دی. کندهار کې د قطر په مالی ملاتړ 400 بستریز تخصصي روغتون جوړیږي. دغه وزارت پر ایکسپاند لیکلي چې قطر له هیواده په کندهار کې د 400 بستریز تخصصي روغتون جوړولو تړون لاسلیک کړ. دا ډیر غټ په دا جنوبي زون کې ډیر غټ یو بستریز روغتون د 400 بستریز روغتون چې د دوی کارکونکي به د نورو زده کړو لپاره روزل کیږي، نور هیوادونو ته به لیکل کیږي او ډیرو خلکو د پاره به د میندو د مړینې کچه او د ماشومانو د زیږون مهال هم دغه شان نور ډیرو د پاره به څومره بیلابیلو برخو کې ناروغي دي هغه به تداوی به هم دغه کې ترسره کیږي د قطر په مالي مرسته. مالي وزارت د سوداګریزو بانکونو له لوري د ټولګټو پروژو د تمویل میکانیزم لاسلیک شو. د اقتصادي مرستل ملا عبدالغني برادر اخوان په شتون کې په مرمنۍ نماړۍ کې د مالیې وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د سوداګریزو بانکونو له لوري د ټولګټو پروژو د تمویل میکانیزم لاسلیک شو. د معلوماتو له مخې دغه سند د اقتصادي کمیسیون د کاري طرز العمل د 2مې مادې د 5مې فقرې په اساس جوړ شوی ترڅو په قانوني ډول د سوداګریزو بانکونو د ونډې اخیستو له لارې د ټولګټو پروژو تمویل ته زمینه برابر شي.
ایران باید هیڅ کله اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا نه کړي. د راپورونو له مخې د G7 هیوادونه د اټومي وسلو د نه خپرېدو ډلې په تازه خپره کړې اعلامیه کې چې ټینګار کړی چې ایران باید هیڅ کله اټومي وسلو ته لاسرسي ونه لري. ICC په اعلان شوی درجه بندۍ کې نبی او عظمت په خپل مقام پاتې شوی. د کرکټ نړیواله شورا ICC په تازه اعلان کړی درجه بندۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی او محمد نبی اساخیل د غوره الراونډرانو په لیست کې لا هم لومړی او دویم ځای ساتلی دي. دواړو افغان لوبغاړو په غبرګولي میاشت کې دغه مقامونه ترلاسه کړي وو. عربي امارات هرات کې پر خونړۍ ترافیکي پیښې خواشیني څرګنده کړې ده. پوتین هسته‌ایي صنعت د روسیې د تخنیکي ځواک څرګندونه کوي. د کډوالو وزارت مولوي عبدالکبیر د کویت د پارلمان له پخواني غړي سره کتلي دي. غزه په تیرو 4 ساعتونو کې 3 کسان د لوږې له امله مړ شوي دي. کونړ د 9 میلیونو افغانیو په ارزښت بیروج پلورل شوي دي. د کونړ ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز اسعد کې 15.5 یعنې 15 کیلوګرامه بیروج د آزادې داوطلبۍ له لارې د 9 میلیونو افغانیو په ارزښت پلورل شوي دي. مسؤلینو په خبره لدی بولۍ څخه 2 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شوي دي. ملګری ملتونه پاکستان د افغان کډوالو ستونزې درک کړي. د ملګری ملتونه وایي بزوبۍ کې د افغانستان سفیر د روسیې له سفیر سره کتلي دي. هلمند د 1.1 میلیون ډالر په لګښت د سړک جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د غزنی کې د یو ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې دي. کډوالو وزارت تېره اونۍ د پاکستان له بندخونو 111 کسان آزاد شوي دي. بغلان د ترافیکي پیښې له کابله 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بامیانو کې د برېښنا د تولید یوه ستره پروژه پلي کیږي. پکتیکا په 2 ولسوالیو کې د مخابراتي شرکت غږیز او انټرنیټي خدمتونه پیل شوي دي. تاسو وایي دم یو خبر دی نه ولې نه دی. د ډېرې داسې سیمې شته چې هلته ټلیفون کار نه کوي، هلته دغه دزګې او د مټې چې موږ ورته وایو که نه د انتنونه دا نشته، نو غږیز ټلیفونونه او انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. ډېر داسې سیمې شته. له زابل څخه سږ کال شاوخوا 200 ټنه کشته ترکیې ته صادره شوې ده. د زابل ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال دغه ولایت شاوخوا 200 ټنه اشتغ او کشته ترکیې ته صادره شوې دي. پاکستان خیبر پښتونخوا کې سختو ورښتونو او سیلابونو 42 کسان مړه کړي دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست د هلمند عامې روغتیا ریاست سره د طبي وسایلو مرسته کړې ده. کندهار د سپین بولدک کې ګمرک ته 104 جریبه ځمکه سپارل شوې. د بولدک کې ګمرک ته سپارل شوې ده. کاپیسا سږ کال به 20,000 ټنه د انګورو حاصلات راټول شي. د کابل کندهار سړک د پوښولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. له پنجشیر کابل ته د اوبو لیږد په اړه له خصوصي شرکت سره خبرې شوې دي. د اوبو ډېره زبردسته موضوع ده چې راپورته شوې ده او کار ور باندې کوي. د 2 اونیو کې د دې سروي کېږي د پنجشیر نه چې بل لویه خبره ده چې دلته ډېرې کارخانې چې دي هغه د اوبو دي، د مشروباتو دي، په دې باندې زیاتې اوبه مصرفېږي. دا که کابل ته لاړ شي دا د شنونکو په باور چې نور ولایتونو ته لاړ شي، له کابل نه لکه لوګر ته، وردګو ته، دې خواته شاوخوا څومره چې ولایتونه دي هغه کابل سره جنګېدلي دي. دغه ولایتونو ته د کارخانې لاړ شي ځکه دوی که 1 لیتر اوبه تصفیه کوي، 1 لیتر اوبه چې صفا کوي، نو په دې باندې 3 لیتره نور مصرفېږي. یعنی که موږ 100 لیتره اوبه تصفیه کوو، صفا کوو، نو دغه باندې 300 لیتره اوبه لګېږي، نورې اوبه ضایع کېږي. د تورخم له لارې پاکستان ته د صادراتو لپاره ځانګړي وختونه وټاکل شول. ډان براون د افغانستان لپاره د امریکا نوی شاهزاده وټاکل شو. د په دوحه کې ټاکل شوی دی. سهیل شاهین د هالند سفیر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. 13 ورځ له ایران پاکستان څه باندې 6,000 کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي. یونیسف په افغانستان کې د پاکو اوبو برخه کې بیړنۍ پانګونه اړینه دی. وایي جی شنکر او لاروف د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. بغلان کې د ترافیکي پیښې له امله 40 کسان ټپیان شوي دي او لوګر پوهنتون کې د 2 ورغنیزو چارو چارې پیل شوې دي. کولمبیا هیواد کې د 2 جلا بریدونو له امله 18 تنه وژل شوي دي. نتنیاهو د ټول یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره خبرې پیلو
او اتاش د هیواد د پرمختګ او آبادی هڅې لا ګړندې د ملي پراختیا شرکت مسول دی. توماس ویسټ په ګډون د 10 امریکایي چارواکو امنیتي جوازونه لغوه شوي دي. هرات کې د انګورو، انځرو او شاتو کنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د هرات کې د کرنیزو او محصولاتو مالدارۍ مسؤلانو نه هم نندارتون جوړ شوی. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي یا نندارتون د کروندګرو او بڼوالو کرنیزو حاصلاتو او تازه میوو ته د بازار موندنې په موخه جوړ شوی چې 40 غرفو کې انګور، انځر، شات او نورې تازه میوې د 3 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کړلې. کندهار کې د 19 تاریخي سکو د قاچاق مخه نیول شوې ده. او ډیره زیاته مننه قدرمن اورېدونکو. زموږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. حریت رادیو ده نړۍ جال خپرونه وایي تاسو واورېدله، تکرار هم اورېدلی شوی. ډېر موضوعات چې د 2-3 ورځو دي هغه مې راټول کړي وو، تاسو ته مې وړاندې کړل. نو تر بیا ښې چارې ولرئ. د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال